أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه مکی سورت تی پدی کی یوسل پینزدرش آیتونه و اترو کوگانی دی. مقصد دا سورت دا دی عبرت واخلی دا قرآن نا او دا آغا قومونو نا چه اللہ تبا کری دی پا مشرکینو باندی رد دی پا دی سورت کی او نور دا سی اهم موضوعاتو تا اشاره دا لکه دا چی دا دین تبلیغ و دعوت بکیگی پا دعائی کی با کم صفاتی دا قسم خبری پا کہ اللہ بیان کری دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه اللہ علم دے دے تکو بمعنى باندی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ندے نازل کرے منگ بتا باندی قرآن ندے دا پارا چی تا پا مشقت کی بریوزی. بعض روایتونو کی دیسی رازی چی نضر بن حارث او نور دا مکی مشرکانو بدا خبر کولا وی دا قرآن دا مسلمانانو دا پارا مصیبت و مشقت جوڑ شوئے دے. اللہ رد کننا قرآن ممادی را پارنے نازل کردی جتا پستڑے کم یادا مومنان إلا تذكرة لمن يخشى مگر نصیحت دا پار دا غچا دے چی یریگی. تنزیلا ممن خلق الارض نازلی دل دا دی دا غزات تا طرف ندی خلق الارض والسماوات العلا چی پیدا کری دزمک و اسمانو نوچت. الرحمن على العرش استوى رحمان پا عرش باندے برابرتیا کری دا. رحمان پا عرش دا پاس دے سنگ پا عرش دا پاس دے اللہ کیفیت منگتے ندے معلوم. آخر دمر دا چی عربی جب کی استوا مانا دا چی لپاس دے پی برابر شوی دے پاگے کیفیتون منگتے ندے معلوم دا اللہ دے صفاتو. حقیقت ثابتو سنگ چی عربی جب کی دا غٹکی رسد پاری اقشان ثابتو بغیر دا تکیف نا کیفیت نا بیانو نا تمثیل کو مثالو نا بیانو نا تشبیه دا مخلوق سر ورکو نا دا چی دیسی وجیر اللہ پی پوئیگی منگتا دی تکی معنی نا معلوم نا معنی واضح ہے دی. له ما فی السماوات وما فی الارض داغا اللہ پی اختیار کی دی آغا سجب آسمانون و آغا سجب ازمک کی دی وما بينهما وغسجب ميز دوانو كدي وما تحت الثرى وغسج لاندي دزمكين دي يا لاندي دا خاوري ندي انا ما نچك ازمك واسمانونو كي جسدي بدي منس كي جسدي خاورو لاندي جسدي بدي طولو باندي الله سبحانه وتعالى علم دي او پوه دي. وإن تجهر بالقول او کتخکار کیوینا لرا فإنه يعلم السر وأخفى یقیننا غپوه دے پا پتا خبراو پا دیر پتا کہ سڑوی سے خبر اختار کم جو اللہ بے ووری اللہ وی که پتیو کی گنا او که خب پتیو کی اگر اتم معلوم ہے دا اللہ پنیز پتا اختار یو شان دی. اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتی اقدار دا بندگی سوا داغنا له الاسماء الحسنى داغ دا پارا نمون خیست دی اگا نمون یادول پا غیزان پا کول بکار دی. حدیث کر رہی چاہ دی شو کرو جنت تبازی چاہ یو کم سل نمون دا اللہ یاد کرو پا غیزان پا کو نیبا جنت تیزی. والحمدللہ پا بوزے کی زما درسونو یو سلسله شتی پا دی عنوان دا اللہ خیسته نمونه او پایی که منگ دیر زیاد نمونه بیان کردی لگ پاتی دی آغا درسونو ووره اشتی الحمدللہ پا نیت باندی ملاوی گی دا ملگرو سرم اشتی. وهل اتاک حدیث موسیٰ او ایراغل تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا موسیٰ علیہ السلام روڑی پا دی که تسلی دا پیغمبر دا پارا و دا هر دعی دا پارا او بل دا اشاره دیتا چه هر سوک چی دعوت کی پکار داری چی بزان کی دیسی بادری او شجاعت
او هغه صفات پیدا کی کوم چې په موسی علیه السلام کې وو. وهل اتاك حديث موسى او اي راغلي تا خبر د موسى عليه السلام اذ راى نارا کله چې ولید ور دا وخت څه ده چې کله موسی عليه السلام په مدین کې لس کاله تیر کړو او به د شعیب علیه السلام د لور سره واده وکړو او بیا روانو مصر ته. په دې کې د الله مصلحت او حکمت چې کوی تور سره نږدې دغه ځکه د دنه لار ورکه شوه. موسم هم د یخنۍ او توره شپه نو ده سوچ کو چې څه وکړمه. الله وی فقال لأهلهم كثوا نو وی خپل کور والو ته ایثار شي. ناسا په ور ولیدو خپل کور والو ته تاسو کینی. اني آنست نارا یقینا ما لیدلی دی ور لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې زه به راوړم تاسو ته د هغې نه شغله او اجد علی النار هدی یا به ومومم د اور په خوا کې لار ښودونکې یو فایده خو به میلاو شي کنه. یا به دله اور راوړم نو جمع د ګرم به شو او یا به هلته څوک ناسي نو د هغه نه به لار معلومه کړم. فلما اتاها نودي یا موسی هر کله چې راغی هغې ته نو آواز وکړی شو د ته موسی. چې راغی نو د کنده او د کندې په ښی طرف کې یو ونه وه دا رڼا دغې ونې سره ښکاره کېده. را به شي د هغې تذکره هم په روان صورتونو کې راشي. هغه ځینې آواز راغی ای موسی اني انا ربک یقینا زه ستا رب یمه فاخلعن علیک نو باسه څپلۍ خپلې انک بالوادي المقدس طوى یقینا ته په کنده پاکه کې چې نوم یې طوی دی ته په پاکه علاقه باندې. وانا اخترتک فاستمع لما یوحى او ما غوره کړی ته نو غوږ کښېږده هغې ته چې تا ته وحي کېږي. انني انا الله یقینا زه الله یمه لا اله الا انا نشتی حقدار د بندګۍ سوا زمانه فاعبدني نو بندگی کو زما واقیم الصلاة لذکری او پابندی د مانځه کو د پاره د یادولو زما. د الله د رایادولو د پاره مونږ ډېر کوه او څومره چې مونږ کې الله به ته یادېږي او چې کوم سړی مونږ نه کوي که نه نو دی الله نه یادوي او الله هم دا سړی نه یادوي. ان الساعة آتیه یقینا قیامت راتلونکی دی اکاد اخفیها نږدې یم چې پټ کم ده لتجزا کل نفس بما تسعى چې بدله ورکړی شي هر نفس ته د هغه څه چې دی کوي. قیامت راتله الله یقیني دی په دې کې څه شک نشته. الله وایي خو د هغې د راتلو وخت ما پټ ساتلی نږدې و چې ذکر کړی نه وی او په راز کې ساتلی وی تر دې چې ناڅاپه به راشي نو بیا به هر انسان ته د هغه د کړو هغه بدله میلاو شي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها نو وادي نړۍ تا د دې نه هغه څوک چې ایمان نه لري په دې قیامت باندې واتبع هواه فتردى او تابعی د خواهشاتو خپلو نو ته به هلاک شي. وما تلك بيمينك يا موسى او سدي دا بخي لاستا کې اے موسى. قال هي عصاي او یا غدام سازما دا اتوکو عليها ډډه لګوم په دې باندې واهش بها على غنمي او پانی را سندم په دې سره د خپلو ګډو بيزو د پاره یا او پانی را سندم په دې سره په خپلو ګډو بيزو باندې ولي فيها مآرب اخرى او زما د پاره په دې کې نورم حاجتونه دي. الله ولا معجزه ورکول نو هغې ته متوجه کوي نو تپوس یې تو کوی دی الاس کې دي څه دي الله خو علیم خو تپوس یې تو او تم ډېرې فایدې بیانې کړي دې کې دا دې کې دغه. قال الله ورته ووی القیها یا موسی
غزار که دا امسای موسی فالقاها نو غزار اکڑا فاذا هي حیة تسعى نو ناسا پا اغا مار شو چی منڈی والی اغا امسا نمار جوڑ شو قال الله ورتوي خذها ونسى دامسا ولا تخفوا ميريقا سنعيدها سيرتها الأولى زردتي واپس بكودا حالات قبل أولنتا واطمم يدك إلى جناحك أو يوزيك لاس قبل دترخ قبل سرا تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء راو بوزی سپین بغیر د نقصان نا دا بل معجزه یو دا امسا دا بل دا لاس دا لاس وردنه که چه راو بس اغا تک سپین پڑقیه با من غیر سو دا سه بیماری با نی دا سنه چه سو گمانو که چه دا خو بیمار شو نه اللهی دا بیماری ندا آیتا اخرى دا نخبل دا لنريك من آياتنا الكبرى دي دا پارچو خايو منگتاتا دا نخو زمن نلو دا نخو زمن لو يونا الله وي تا دي دا پارا ما غورا کڑي چی لوی نخي دا تو خیم دا خپل قدرت او طول لگتر لوی نخ داره چی موسیٰ علیہ السلام کمزور انسان دا اللہ بر ددلاسا د مصر او د فرعونیانو هغه لویه باچایي هغه به تس نس کوي هغه بغیر کوي د الله قدرت نه کوي که اذهب الى فرعون انه طغى لاړ شه فرعون ته یقینا هغه سرکشي کړې ده دا مقصد دی د معجزات ورکولو لاړ شه فرعون پس